مننه کور ودان عثماني صاحب چیرې لاړې ځوانان وڅاره ویوره او که خوند ترې اخیستی شي نو خوند ترې واخله ښه وشو چې دا باد راغی وایي خبرې لنډې لنډې وایه د لارې سر دی څوک به ځي څوک به راځي نه په همدې ټپې باندې کامران سمسور ته بل نه ورکوم چې راشي د کلوبک کې که ترنم کوي بیخي دواړه به خوندور دي. ته چې فارغ شې ما په کلي کې میوې ویشلې ته چې فارغ شې ما په کلي کې میوې ویشلې ستا فراغت او لوړې زده کړې زما ډېر ارمان و. یو څو بیتونه دي په غاړه دي مزه کوي اشنا تورې جامې مبارزه په غاړه دي مزه کوي اشنا تورې جامې زما کمنې اغوندم همدا تورې جامې او باور وکړه د خپل زړګي په راز هم نه پوهېږم باور وکړه د خپل زړګي په راز هم نه پوهېږم چې خوښ به مې ته او که دا ستا تورې جامې او خبرې دي خوږې دي ځکه خولې ته دې درخېږي خبرې دي خوږې دي ځکه خولې ته دې درخېږي خبرې ډېرې مه کوه میږي درپسې ګرځي او زما چاته څه مه وایه خدا خبره واوره زما چاته څه مه وایه خدا خبره واوره دې کلي کې ناشنا ناشنا څوک دي درپسې ګرځي د زلفو څوکې دي اوږدې غوښتې تا دې له غوښتې د زلفو څوکې دي اوږدې غوښتې تا دې له غوښتې تا چې جانانه لوپټې غوښتې تا دې له غوښتې تیل دې بانه کړه او باتۍ دې په اوبو کې کېښوې تا چې د چم مالت ډیوې غوښتې تا دې له غوښتې ځان دې سینګار کړو نو ګلان ملان اوس ټول شرمېږي نوري صاحب ځان دې سینګار کړو نو ګلان ملان اوس ټول شرمېږي تا چې د ګل په رنګ جامې غوښتې تا دې له غوښتې او کور دې پرې جوړ کړو کاروبار له دې پرې وده ورکړه کور دې پرې جوړ کړو کاروبار له دې پرې وده ورکړه تا چې د خدای په نوم چاندې غوښتې تا دې له غوښتې او توره په تور باندې دې تور کړل توریالي د وطن تا چې پرون د دوی نامې غوښتې تا دې له غوښتې او نن دې په خپله غریبۍ کې لوی خیرات کړی و دانشه تا چې نن کاسې غوښتې تا دې له غوښتې په دې یوه ټپه اجازت غواړم چې مشتاقه له موره یو زوی دې مین که له موره یو زوی دې مین که اوس به روزي ګټي که ستا غم به پالي نه ډېره مننه